یوه ښځه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه. هغې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله زما د لور واده دی خو د هغې ویښته لیدلي دي ویښته نه لري آیا زه هغې ته مصنوعي ویښته لګولی شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښځې د خبرې په ځواب کې وایي الله رب العزت په ویښته لګوونکې او چاته چې ویښته لګیږي په دواړو باندې الله لعنت ویلی دی. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوي د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې کار څخه سخته منع کړې چې یوه ښځه د لږ غوندې مصنوعي ویښته هم په خپل سر ولګوي. لنډه دا چې درنو اوریدونکو نن سبا چې کوم مصنوعي ویښته او داسې نور شیان خویندې یا ورونه په خپل سر کې لګوي دا ټول حرام دي. دا د الله رب العزت د قهر او د الله رب العزت د لعنت سبب او لامل دي.